السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړې ده چې ویریږم د ویرې لپاره دعا. محترمه سنن ابي داود او ترمذي یو روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به هغه خلکو چې ویرېدل به دا کلمات به ورښولې: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وعبدالله بن عمر ته مبارک به هغه اولادونه چې عاقلان هغو ته به دغه کلمات یې ورښولې، او کوم ماشومان چې دا کلمات یې نه سوای زده کولی نو یې وبې لیکلې فعلقه علیه، نو هغو په غاړه به یې وځړولې. نو محترمه د بیرې دپاره دغه کلمات یې وایه، باره به دې ویره او بیره ورکه سي. حدیث رقم 325 کتاب الاذکار د امام نووي صفحه سلمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.